د منظرکوټ یوټیوب چینل ډیرو درنو مینوالو سلامونه مو ومنئ. نن له تاسو سره د پښتو ژبې د هغه شاعر په اړه معلومات شریکوو او تاسو ته درپېژنو چې د ګلابونو په ژبه خبرې کوي او د مینې نازک او عاطفي احساسات شعر ته سپاري. د منظرکوټ یوټیوب چینل د رڼا سړي دا شپږمه ادبي خپرونه د مینې شاعر ښاغلي سید جیلاني جلان ته ځانګړې شوې ده. لیکنه جاوید مسرور کړې ده او ما فهیم مخلص غږیزه کړې ده. شعر د مینې ژبه ده. کله چې یو شاعر وغواړي له خپلې معشوقې، وطن، سولې، یووالي یا خلکو سره خبرې وکړي، دا خبرې د غزل، نظم یا ترانو له لارې کوي. غزل خو له پخوا دا روایت لري چې د معشوقې سره خبرې کول دي، نو دا ژبه خامخا نازکه، عاطفي او خوږه وي. سید جیلاني جلان هم د همدې مینې او عاطفې شاعر دی. هغه د ښکلا، نرمو احساساتو او ژور فکر شاعر دی چې د ادبي کمال او فرهنګي جمال خاوند دی. دې کمال او ښکلا نوموړي ته د شهرت لوړ ځای ورکړی دی. شونډې ګلاب کیسې وږمې د ګلابونو، شونډې ګلاب کیسې وږمې د ګلابونو، بار دی په غونچو باندې غونچې د ګلابونو. ورو د څپو پښېږده د ژیړي مازدیګر باده، ورو د څپو پښېږده د ژیړي مازدیګر باده، هسې نه چې ماتې کړې اوږې د ګلابونو. یو بل ځای وایي ژوند ژوند اننګونه یې ورخ د ګلابونو دی، ژوند ژوند اننګونه یې ورخ د ګلابونو دی، دا د ښکلا ذات کې لوی نوښت د ګلابونو دی. کینه چې سکوت د تیارو مات کړو په درزا د زړو، کینه چې سکوت د تیارو مات کړو په درزا د زړو، شپه به په دې پوی کړو چې جوړښت د ګلابونو دی. تتې مو خبرې شوې لیمو کې د جذبو د راز، تتې مو خبرې شوې جذبو کې د لیمو د راز، خدای په دې ځوان وخت کې زړښت د ګلابونو دی. ستا د نوم له تورو یې ډیوې د غزل جوړې کړې، ستا د نوم له تورو یې ډیوې د غزل جوړې کړې، ستا شاعر جلان په ارزښت د ګلابونو دی. سید جیلاني جلان د ښاغلي منګل زوی، د پکتیا ولایت د اریوب ځاځي ولسوالۍ د خیر مینې اوسیدونکی دی او د کلاخیلو په ټبر کې زیږېدلی دی. د کابل د ښوونې او روزنې له پوهنتون څخه یې د پښتو ادبیاتو په برخه کې لیسانس اخیستی دی او د دنیا پوهنتون ماسټر دی. جلان له شاوخوا 21 کلونو راهیسې لیکوالي او شاعري کوي. په 1488 کال یې د ځاځي بابا ادبي ټولنه جوړه کړه چې ګڼ شمېر شاعران او لیکوالان یې وروزل، کتابونه یې خپاره کړل او ادبي غونډې یې تنظیم کړې. شاعر وایي له ورځې تښتم چې له شوره ډکه ستا غوندې ده، له ورځې تښتم چې له شوره ډکه ستا غوندې ده، شپې ته پناه وړمه شپه چوپه ده زما غوندې ده. زه پکې وینم د درد ځای ځای منظرې جلانه، زه پکې وینم د درد ځای ځای منظرې جلانه، ستا شاعري ټوله د واورې د رڼا غوندې ده. د جلان چاپ شوي آثار: د ګلپاڼو اتڼ 1486، بیا ځلې چاپ 1480، د هندارو دره 1490 250 مخه، غمی غمی سیندونه 200 غزلونه او 30 نظمونه لري. دا ټولګه 2 ځلې چاپ شوې ده. لومړی په پېښور کې چاپ شوې ده او دوهم چاپ یې په کابل کې شوی دی. ځینې ناچاپ اثار: 15 یعنی منظوم دودیز اثر، 15 شعري ټولګه چاپ ته چمتو ده. لنډې کیسې، خاطرې، انتقادي لیکنې او څېړنیز تیزس. د هغه شعرونه د جاوید امرخیل په خواږه غږ هم خپاره شوي دي. د رسنیو په برخه کې له شمشاد، نوا، ژوندون او نورو سره کار کړی دی. اوس د اترا ادارې د عامه نظر غوښتنې د برخې مدیر او د ځینو پوهنتونونو استاد دی. د جلان یوه شاعرانه وینا ده: کله مې چې شعر وویل داسې مې احساس کاوه لکه د کائناتو ټوله ښکلا مې چې لاس ته راغلې وي. د ګلپاڼو اتڼ شعري ټولګې په اروپا کې د افغانستان د کارپوهانو نړیوالې ټولنې لخوا
د نوښتګر شاعر په توګه جایزه وګټله. په 2015 کال کې د سرو زرو میډال او ستاینلیک هم ترلاسه کړ. د کابل پوهنتون سربیره د هیواد ګڼو معتبرو علمي، فرهنګي او ادبي بنسټونو او حرکتونو ستایلی او تقدیر کړی دی. 2 د سرو زرو میډالونه یې ترلاسه کړي دي او د خپل ولس لخوا 50 تقدیر پاڼې هم ورکړل شوي دي چې ښاغلی جلان یې د درناوي له امله ډیر منندوی دی. جلان ښه شاعري او لیکوالي کوي چې په کم وخت کې د خپلو مینوالو زړونو ته ځانګړې لاره موندلې ده. خوندوره زندګي مې اورېدله، خوندوره زندګي مې اورېدله، ستا د سترګو موسیقي مې اورېدله. چې رامخ شوې په خدای داسې ورخطا شوم، چې رامخ شوې په خدای داسې ورخطا شوم چې درزا د خپل زړګي مې اورېدله. ستا د ناز لاس مې په سر غځېده ورو ورو، ستا د ناز لاس مې په سر غځېده ورو ورو، که ښکالو د پسرلي مې اورېدله. زلمیتوب و نه به ښه وم نه به بد وم، زلمیتوب و نه به ښه وم نه به بد و، یوه خپله سرزوري مې اورېدله. په دیوال به مې غوږ کېښود د جلانه، په دیوال به مې غوږ کېښود د جلانه، په کوټه کې خاموشي مې اورېدله. جلان د ښه شعر لیکلو ترڅنګ لنډې کیسې، ادبي ټوټې او مقالې هم لیکي. په ټولنیزو رسنیو کې هم فعال دی او ډیری کسان یې له دې لارې هم پیژني. د منظرکوټ درنو مینوالو دا یوه لنډه او خوندوره ادبي خپرونه چې د مینې شاعر سید جیلاني جلان په اړه مو تاسو ته چمتو کړې وه. د نورو ادبي او هنري څیرو د پیژندنې لپاره د منظرکوټ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا چې د رڼا یو بل سړی در پیژنو، تاسو ټول په الله تعالی سپارو. خدای مو مل او ملګری اوسه.